له ګڼې ګوڼې ډک همدا د ګردیز ښار دی. د پکتیا مرکز ګردیز ښار کې د تیرو کلونو په پرتله راتلونکي کوچني اختر ته د خلکو چمتووالی زیات تر سترګو کیږي. نجیب الله چې د خپلو 5 اولادونو سره ښار ته راغلی خوښ دی چې اخترونه یې په امن کې شوي دي او خپلو بچیانو ته د دوی په ذوق جامې او نور توکي پیري. بس دا څه ځان ته خوښ وو، نور کور ته هم دغه شیان هر شی خوښ وو، پوه شوې، جامې ښه هر شی چې دوی فرمایش کړی هغه به ټول ورته اخلو. والله نرخونه خو ښه دي، خو بس ماشومان دي ګرځي په دا دوکانو باندې ګرځي چې دا خوښ وو، دا اخلو، دا نه اخلو، اتي ورسره ګرځم دغه ورته کومې چې خوښ شي ورته اخلو. د اخترونو په شپو ورځو کې د پکتیا مرکز ګردیز ته د بیلابیلو لرو پرتو ولسوالیو او سیمو څخه هم خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د پیر لپاره راځي. د پکتیا اوسیدونکی محمد ګل منګل او مومن ګردیزی وایي مسلمانان په کال کې همدا 2 اختره لري، نو په همدې موخه یې هیوادوال هم په پوره لیوالتیا سره لمانځي چې ځینې خلک پکې بیلابیلو میله ځایونو ته د چکر لپاره ځي او ورسره ځانګړي خواړه تیاروي. ټول خوشحالۍ ته راوتلي دي، دغه بازار په ډک دی، څوک بوټونه اخلي، څوک جامې اخلي، څوک یو شی، څوک بل شی، څوک بل شی. خپله خوشحالۍ لپاره اختر شپې ورځې دي په دې راوتلي دي چې د خلکو ځان ته یو څه واخلي. نور نسبتا چې اوس ګورو بازار کې ډېر ښکلی امنیت هم روان ده، الحمدلله خلک سودا هم کوي، ارزانیم ده، ښه ده، ارزانیم ده، شکر امارات ده او خلک کنټرولیږي. لکه نور اخترو پورې نه ده، نور اخترو پورې اختیار چې قیمتي وای ډېر بده ورځ وای، اوس ډېر ښه ده، غریب هم پکې چاره کېږي، د خان هم چاره کېږي، د ټول. مفتي یاسر محمد د ځینو خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو له بډایه هیوادوالو غواړي چې مرسته او لاسنیوی دې وکړي، څو له یو خوا د بېوزلو اختر له خوښۍ ډک شي او له بل لوري د دوی اسلامي وجیبه ادا شوي او له ثوابونو برخمن شوي وي. دلته کونډې دي، یتیمان دي، غریبانان دي، مسکینان دي، هغه هیڅ توان د دې نه لري چې هغه سرسایه او فدیه پرې کړي. نو هغه مصارف چې موږ یې د اختر په ورځ باندې کو په خوراکي موادو باندې کوم، مثلا رشکولي اخلو یا نور خوراکي مواد اخلو او هغه اسې بې فایدې مصرف کیږي، هغه راواخلو باید یو کونډې ته، یو یتیم ته، یو غریب ته یې ورکړو تر څو پورې د الله جل جلاله د امر تابع هم. د ګردیز ښار یو تن هټیوال رحمان الله بیا د تیر په پرتله د خپل کاروبار د لا غوړې دا خبره کوي. بس لوی اختر کې ځان ته پارک وي، وړه اختر ځان ته پارک وي، اوس چې دا لوی دا کوچنی اختر راځي نو دلته خو اوس اول سیزن دی، دا ښه وي ډېر. د اختر نه بغیر 2,500 3,000 کې دا اوس خو چې دا 7,000 8,000 داسې کوو، اختر ورځ کې بیا ښه کېږي 15,000 18,000 داسې کېږي. د کوچني اختر په دې شپو ورځو کې خلک اختر ته په داسې مهال تیاری نیسي چې د دوی په وینا سږکال د اختر په شپو ورځو کې د توکو بیو کې کوم لوړوالی نه تر سترګو کیږي او ټول هیوادوال په وړ بیه اختریز توکي رانیسي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا.